د هرات ولایت اوسیدونکي وایي چې ښار یې ناامنه دی او د ناامنۍ له امله ان دوی په خپله کورونو کې هم ویریږي. دوی چارواکي په فساد تورنوي او زیاتوي چې د هغه چارواکو څخه چې په فساد کې ډوب دي د امنیت توقع نشي کولی. خو ځایي چارواکي بیا امنیت د ډاډ وړ بولي او وایي چې امنیتي ادارې د مجرمینو سره جدي او قانوني چلند کوي. نور حال په راپور کې. هرات چې پخوا د هیواد د امنو ولایتونو څخه و په وروستیو وختونو کې پکې غله او لوټماران د عادي خلکو په څیر د غلا او شکو په کار او کسبۍ بوخت دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د ځان او مال د امنیت لپاره اندېښمن دي او ان په خپلو کورونو کې هم د امنیت احساس نه لري. دوی وایي چې چارواکي په فساد کې ډوب دي او دوی د فاسدو چارواکیو څخه د امنیت تمه نه لري. از والی ولایت هرات گرفته تا قماندان امنیه و دیگر سکتورهای امنیتی هیچ کاری در ارتباط نکردند و زمانی که پست‌ها فروخته میشه یا بر اساس روابط و اشخاصی که لیاقت و کفایت کاری ندارند داده میشه، توقع امنیت داشتن یک چیز واهی و خیالی است. بنابراین در ولایت هرات دزدی‌ها، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و سایر جرایم جنایی به شدت افزایش یافته و هیچ گونه عملکرد مثبت ما از مسئولین دولتی در این ارتباط ندیدیم. امنیت به کشور خیلی تامین نمیشه، به خصوص قماندانی امنیه و امنیت ملی که به این عرصه کوشش نمیکنن. از اینکه انتحاری و انفجار به کشور کمتر بشه بیشتر شده میره. باید جلو دزدی‌ها مسلحانه و اینا بیشتر در کشور گرفته شد. بیشتر همین دولت و اینا از اینکه دزدی‌ها کمتر کنن بیشتر شده میره. کوشش نمیکنن، خود مردم همکاری ندارن، خودنا بیشتر میکنن. خو جیلانی فرهاد د هرات د والی بیان بیا امنیت د ډاډ وړ بولي او وایي چې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره د خلکو همکاری ضروری ده. اقداماتی که در جهت مهار جرایم اخیراً روی دست گرفته شده تاثیر خوبی بر بهبود وضعیت داشته. شمار قابل توجهی از عوامل جرم جنایت دستگیر شدند، از جمله تصاویری که ریاست محترم امنیت ملی در هفته گذشته داشت که رسانه‌ای شد. پلیس هم در این راستا موفقیت‌هایی داشته. اما تامین امنیت و مهار جرایم نیازمند همکاری است. ما امیدوار هستیم که شهروندان در بخش‌های مختلف با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند تا ما مشترکاً بتوانیم جرایم مهار کنیم. د هرات ولایتي شورا هم د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي چې چارواکي باید امنیت ته خاصه پاملرنه وکړي. مردمانی که میگن که امنیت وجود نداره گفتشون هم درست است. ما میپذیریم در بعضی ولسوالی‌ها ما امنیت وجود نداره. ما راه‌های مواصلاتی که بند بود به این روزها باز شد. بعضی ولسوالی‌ها امیدوار هستیم که یک تدابیر خوبی نیروهای امنیتی ما در این قبال داشته باشه. ما تلاش میکنیم، دادخواهی میکنیم که ما از این امنیتی که فعلا هرات داره، مردم هرات، نماینده‌های مردم هرات امنیت میخوام از حکومت وحدت ملی، تنها از پولیس. چارواکي په داسې حال کې د امنیت د ټینګښت خبرې کوي چې په دې وروستیو کې غلا او ترور په دغه ولایت کې خلکو ته یوه عادي چاره ګرځېدلې او په رڼه ورځ خلک د غلو لخوا لوټل کیږي.